درته سورم چاره لېږلې دا ستا خپل دی. ما غلطي وکړه یار معاف. قدرمن دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده له څو ورځې راهیسې د پښتنې ټیک ټاکرې ګیلمنې ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې ښکته او پورته کیږي. د ګیلمنې دغه ویډیوګانې خلک یو بل ته ورشیر کوي او ورسره لیکي چې دا د ګیلمنې ویډیو ده. ملګرو د څو ورځو راهیسې د شاهنام خان او د ګیلمنې ترمنځ جنجال روان دی. شاهنام خان به تاسو پیژنئ چې د خیبر پښتونخوا یو پښتون ځوان دی چې د فحاشو ټیک ټاکرو سره یې جنګ شروع کړی دی. په هغوی باندې فایرونه کټ کوي او دغه ټیک ټاکر دې ته مجبوروي چې تر څو توبه وباسي او بیا په ټیک ټاک لایفونو کې او یا هم په نورو ویډیوګانو کې فحاشي خبرې او فحاش کارونه ونه کړي. همداسې د شاهنام خان او د ګیلمنې جنجال هم روان دی چې څو ورځې وړاندې ګیلمنې په یو ویډیو کې شراب څکل او دې ویل چې ما ته 2000 کسان ناست دي. نو په پاکستان کې تاسو ته معلومه ده چې شراب څکل ناروا عمل دی. شاهنام خان د ګیلمنې همدا ویډیو راواخیستله او په ګیلمنې باندې فایر کټ کو. کله چې ګیلمنې ته معلومات شو چې شاهنام خان په ما فایر کټ کړی دی او زما یې څه پرسنل معلومات شیر کړي دي، نو بیا ګیلمنې شاهنام خان ته میسیجونه وکړو او ښې ډېرې کنځلې ورته وکړې. نو اوس به ګورو چې شاهنام خان د ګیلمنې په نیولو کې د حکومت په مرسته باندې کامیابیږي او که نه. تاسو د ګیلمنې د دغه ویډیو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.